یوه ورځ یو ښوونکي د ریاضي په مضمون کې په توره تخته په لیکلو پیل وکړ. کله یې چې لیکل سر ته ورسول، شاګردانو ته یې وکتل. شاګردانو یې نور ځانونه نه شوی ټینګولی. ټولو په زوره په خندا پیل وکړ. ښوونکي ورته وویل: زه پوهیږم چې تاسو ولې خاندئ. د ضرب زباني لومړۍ کرښه مې قصداً اشتباه ولیکله چې تاسو ته یو مهم درس درکړم. لکه څنګه چې وینئ، ما نوره ټوله ضرب زباني سمه او صحیح لیکلې ده، خو تاسو هیڅ اهمیت ورنه کړ. تاسې ټولو د هغې یوې اشتباه او یوې غلطۍ په خاطر په ما پورې وخندل او زما په اړه مو قضاوت وکړ. نړۍ همیشه ستاسو د بریالیتوبونو او ښو کارونو په مقابل کې ستاسو قدر او درناوی نه کوي. خو که یوه کوچنۍ اشتباه او غلطي یې درکې پیدا کړه، پر وړاندې مو ډیر تیز غبرګون او عکس العمل ښیي او ټول کارونه مو له صفر سره ضرب کوي.